الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام وروسته د افغان ولس اساسي مشکلات او ستونزې چې اصلي رنځ سړی وپېژني بیا یې د علاج حل لارې لټوي. دغه کار به د دوباره تعمیر او ترقۍ ته د بیا ستنېدو لپاره وسیله سي. زموږ اساسي ستونزه چې په موږ نیمه پېړۍ ویر راوستی د دین له بنسټونو انحراف، اعتقادي کمزورتیا او په تربیوي تګلاره کې بدلون دی. زموږ ملت د اسلام لارښوونې پرېښودلې او د شرقي او غربي ځواکونو افکارو معتقداتو ته خپلې سینې پرانیستلې. د وخت نه اهله ناپوهو مشرانو فکر کاوه چې ګویا اسلام د پرمختګ مانع دی. د عقیدې او عمل بیلتون، د زوال دوام او تسلسل، د عقیدې او عقلونو مسلسله فکري بمباري او په همدې توګه عسکري یرغلونه. په شلمه پېړۍ کې لومړی پلا انګریزانو، بیا شورویانو او بیا د صلیب لښکرو زموږ په هېواد یرغل راول. د یوې پیړۍ دننه د یوې پیړۍ نه زیات د جګړو تسلسل چې انتها یې نه معلومیږي. د دې په نتیجه کې امن له منځه لاړ. په شلمه پیړۍ کې 180 میلیونه انسانان وژل سوي، 80 میلیونه کمونیستانو وژلي دي او 100 میلیونه د غربیانو د خپلمنځي جګړو په طرز کې وژل سوي. د کمونیستانو د جنایاتو په لړ کې زموږ پکې 2 میلیونه برخه ورسېده. تر ټولو مهاجر در په دره ملت زموږ و. 10 میلیونه ملت مو بیرون هیوادونو ته او په داخل کې بې کوره شوي کورونه در واخله. آرام او باثباته نظام لوی نعمت دی. ناارامي د ټولو بدبختیو مور ده. د رسول الله مبارک ته وفات وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جسد لا ښخ سوی نه و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلیفه په توګه وټاکل شو. د عمر فاروق رضی الله عنه ساه لا ختلې نه وه چې 6 تنه کمیټې ته یې دنده وسپارله تر څو د مشرتابه د انتخاب مسله حل کاندي. د یو ښه اسلامي آرام او ډاډه نظام فارمول په دې توګه وړاندې کوو: الهي حاکمیت جمع شورا، جمع عدالت، جمع د ملي شتمنیو ساتنه او په ځای لګونه او جمع اهلو باکفایته خلکو ته د چارو سپارل او د آخرت د سوال ځواب احساس درلودل. بل زموږ په ستونزو کې فقر او طبقاتي نظام دی. په افغانستان کې له ډېر پخوا نه دلته فیوډالي نظام و. 20,000 جریبه ځمکه، 10,000 جریبه ځمکه دا به د خانانو وي. عام ملت مزدور او کله چې افغانستان بانک جوړ سه بیا د هېواد مالی سیستم ته سود راننوته. د غرب کاپیټالیستي نظام احتکار او سود زموږ مالی سیستم ته داخل سه. په همدې توګه جهل، بېسوادي زموږ د ملت لوی غم دی. تقریبا 3,000 مکاتب سوي، 3 میلیونه ماشومان له تعلیمه محروم او 90,000 علما په 1400 وروستیو کلونو کې شهیدان شوي دي. په زرګونو زندانونو ته ټېل وهل شوي. ټولې ولسوالۍ نه ارامه وي، نه مونځ و، نه مدرسه وه، نه مکتب و. مستقبل کې ملت ته دغه نسل لوی درد سر، دغه ناپوه نسل د جګړې لپاره په راتلونکي کې بهترین خاص و خاشاک دي. د حنفي فقه په نامتو کتاب حاشیه ابن عابدین کې راغلي دي. علوم په 2 ډوله دي: فرض عین او فرض کفایي. فرض کفایي علم نظامی عسکري، د تیلو انجینري، د زراعت علم، ویترنري، کمپیوټر ساینس او اداره او منیجمنت او داسې نور دي. مګر فرض عین شرعي علوم دي. په همدې توګه زموږ د ملت تر ټولو ستر رنځ تفرق او ډلهبازي ده. مذهبي تعصب او فرقه پرستي، د پنجپیري، د حنفي، د دیوبندي، د سلفي او بدعتي اختلافونه در واخله. ژبنی تعصب، په همدې توګه سیاسي تعصب، ډلهبازي، د سیاسي شعور نشتون، د دین جزئي تصور، په وړو خبرو شخړې او یو ته بله خپړې، خیانت، رشوت، اداري فساد، مخدرات او د ارث ناروغي مو صحي ستونزې او د استعمارچانو سوغات دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم.
تاسو ته چې کوم غم رسېدلی دی د تاسې د خپل لاس نه. بل ځای کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. څوک چې زما له ذکر نه له قرآن مجید نه مخ واړي د هغو دپاره به تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ ړوند راپاڅو. کلام الله مجید کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه او په لمده کې فساد څرګند سوی د خلکو د خپلو لاسونو له وجې نه. په موږ باندې چې کوم ویر تیر شوی او کومې ستونزې او مشکلات دي دا زموږ د خپل لاس نه دي. په کار دا دي چې موږ الله ته رښتینې توبه وباسو او له ټولو جرائمو نه فسادونو نه لاس واخلو، الله ته ځان وسپارو او د الله په لوري رجوع وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.